جنرال موبین ولې او څنګه د طالبانو سره په کار کولو باندې پښیمانه شو. تازه جنرال موبین کومې داسې خبرې وکړې چې په طالبانو باندې اور بل کړ. ویډیو وګورئ او د ویډیو اخر کې مو خپل نظر هم را سره شریک کړئ. جنرال موبین باندې په ټویټر سپیس کې نیوکه وشوه چې تاسې طالبان د ملت غم کې نه یئ. هغه ورته جواب کې وویل چې زه خو نه د طالبانو حکومت کې دنده لرم او نه هم د هغوی د کارونو دفاع کوم. هغه ورته وایي چې کله امارت اسلامي حکومت راغلو ما ته یې وویل چې راځه وظیفه درکړو. ما ورته وویل ما ته وظیفه خوند نه راکوي او دا د ویانو وظیفه خو مې بیخي نه ده خوښه. خو بیا یې هم را باندې 4 میاشتې وظیفه وکړه او له 4 میاشتو وروسته یې لغته راکړه. له دندې یې وشړلم او معاش یې هم رانه کړ. په هغه دنده هم پښیمانه یم. هغه په سپیس کې وایي چې داسې حکومت مې هم نه خوښیږي چې فقط مولاکراسي وي، پکې یعنی هر ځای کې مولا او طالب په چوکۍ ناست وي. هغه وایي زه د دې پلوی یم چې هر چیرته مسلکي خلک وټاکل شي. هغه زیاتوي چې مخابراتو وزارت مسلکي وزارت دی خو نرخونه یې هیڅ کم نه کړل. مخکې خو دوی زیات مصارف لرل، طالبانو ته یې پیسې ورکولې، ډیر ګاردان به یې لرل. اوس خو نه د امنیت مشکل شته او نه کوم سایټونه بند دي. هغه وایي زه د نظام د مثبتو کارونو پلوی یم، د منفي کارونو پلوي ځکه نه کوم چې په دې کارونو باندې نظام له لاسه ځي او دا زما لپاره دردونکې ده چې نظام دې بیا له لاسه ولاړ شي. په دې وختونو کې جنرال موبین ډیرو مثبتو ټکو ته اشارې کوي او د طالبانو په منفي کارونو باندې نیوکې کوي. تاسې د جنرال موبین دا کارونه څنګه ګڼئ؟